پاکستان په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځیو د شتون تور پورې کړ، وایي ورباندې بریدونه کوو. بلخوا د اسلامي امارت لوی درستیز وایي د سوک جواب په سوک ورکوو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې د بلوچستانو او پاکستاني طالبانو وروستیو خونړیو بریدونو د پاکستان واکمني غوسه کړې ده. تازه خبر دا دی چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان پر دوی خپل بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلانوي. هغه دا څرګندونې تېره ورځ د خپلې کابینې غونډې ته کړې دي. شریف ویلي دي تورستان هیڅ ځای خوندي نه دي او د دوی د لمنځه وړلو لپاره به پوځ ته ټول امکانات په واک کې ورکوي. دا په داسې مهال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بریدونه ډېر شوي دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان واکمنۍ څو ځلې پر افغانستان هوایي بریدونه کړي او یادونه یې کوله چې د پاکستاني طالبانو پټنځي په نښه کړي دي، خو اسلامي امارت تل دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د اسلامي امارت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویلي دي نه یوازې موږ ته بلکې خپله پاکستاني واکمنۍ ته هم معلومه ده چې د پاکستاني طالبانو پټنځي په ښکاره توګه په خیبر پښتونخوا کې شتون لري. فطرت ویلي دي په افغانستان کې نه د پاکستاني طالبانو غړي شتون لري او نه هم پټنځي او نه هم له دې ځای څخه اپریشن پلانوي. نوموړي همدارس پاکستاني پوځ ته د پیغور په ډول ویلي دي چې د خپلې ناکامۍ او تېروتنې پټولو لپاره پر اسلامي امارت تورونه لګوي. هغه ویلي دي که چیرته پاکستان د پاکستاني طالبانو په پلمه پر افغانستان د برید جرأت وکړي نو د تیر په څیر به یې په فرضي کرښه میشتې پوستې په نښه کړو چې بیا به مسؤلیت د پاکستاني لوري پر غاړه وي. فطرت ډیره کړې ده چې په افغانستان کې هیڅ جنگي ډله شتون نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي چې له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واخیستل شي. ولسی افغانان بیا وایي پاکستان غواړي چې افغانستان او اسلامي امارت بدنوم کړي او له دې سره بیا نړیوالو ته پلمه په لاس ورکړي تر څو پر افغانستان برید وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.